چې پیدا دې کړم ربه په ټبر کې د افغان، چې پیدا دې کړم ربه په ټبر کې د افغان، دا مې لویه سرمایه ده په خپل بخت مې افتخار دی. زه د بحرین د عربو ملک د سعودي عرب سره په 22 کیلومتره کې پروت دی. د عربو ملک د بحرین په دغه کې موجود یم. دلته د افغانستان سفاران شته، د افغانستان خلک هم شته، خو ماشاءالله زه ویاړ کوم، افتخار کوم چې زموږ د پښتون افغان وطن داسې مشران لیډران تېر شوي دي، داسې شخصیتونه چې د دوی په نومونو باندې روډونه د عربو په مملکتو کې د دوی په نومونو روډونه جوړ شوي دي. دا د بحرین د هوایي ډګر سره نږدې، د ایرپورټ د روډ سره نږدې یو غټ روډ دی. سید جمال الدین افغان د افغانستان او اسلامي نړۍ وتلی عالم او ټولنیز احیاګر ګڼل کیږي. هغه په زیاتو هیوادونو ګرځېدلی و، په ګڼو ژبو، کله پښتو، فارسي، اردو، انګلیسي، عربي، ترکي، فرانسوي او نورې خبرې کولی شوې. د ده ژوند له منډو او سرګردانیو ډک و. زیات سفرونه یې کول، ځینې به یې په خپله خوښه و او ځینې به یې د سیاسي مجبوریتونو له مخې کول. جالبه دا وه چې کله به کوم هیواد ته ولاړ نو په لومړیو کې به د هغه هیواد واکمنانو لخوا له تاوده هرکلۍ سره مخ شو، خو وروسته به ورسره مخالف کېدل. حتی په اسلامي ټولنو کې عنواني ملایان ورسره جوړ نه وو. نوموړی د اسلامي هیوادونو وروسته پاتېوالی او په هغو کې د اروپایي هیوادونو نفوذ او د اروپایي هیوادونو سیاسي ځواک او پرمختګ په سترګو لیده. په دې اړه به یې هر کله ویناوې او بحثونه کول. څېړونکي وایي چې نوموړي په خپل ژوند کې د خپلو افکارو او نظریو پر بنه چندان اصلاحات او سمونونه ونه لید، خو په راوروسته سیاسي بدلونونو لکه د ایران د مشروعیت انقلاب او نورو کې د ده افکارو او نظریې بې اغېزه نه و. سید جمال الدین افغان په 1838 میلادي کال د کونړ په شیرګن نومي کلي کې زیږېدلی دی. 2 کلن و چې کورنۍ یې کابل ته راغله. سید جمال الدین په همدغه مهال خپلې زده کړې پیل کړې او د یو شمېر علومو تر لوستلو وروسته یې د نورو زده کړو لپاره د ایران قزوین ته ولاړ. تر 18 کلنۍ پورې همالته و او د مرتضی انصاري او نورو عالمانو څخه یې د مراجع پوهنو په برخه کې ډېر څه ترلاسه کړل. له هغه ځایه د علم د زیات حاصل په موخه هند ته ولاړ. په هند کې یې له 1 کال تېرولو وروسته په کښتۍ کې مکې ته ولاړ او په مکه کې یې د حج فرایضه ادا کړه. د دغو سفرونو په لړ کې سید جمال الدین افغان هم زده کړې وکړې او هم یې د فکر یو برخه د ګاونډیو هیوادونو سیاسي او اجتماعي حالات بوخته وساتله. نوموړي د مکې له سفر څخه وروسته د ایران په لار بیرته خپل هیواد ته راوګرځېد او له څه وخت تېرېدو وروسته یې د امیر شیر علي خان د پاچا کېدو په مراسمو کې برخه واخیسته. خو هغې مهال چې د امیر شیر علي خان او وروڼو ترمنځ د واک پر سر شخړو او جګړو سر راپورته کړ. سید جمال الدین خواشینی شو، بیا یې هیواد پرېښود او ایران ته ولاړ. دا نو داسې وخت و چې نوموړي د طب، کلام، منطق، تاریخ او فلسفې په څانګو کې ګڼې زده کړې کړې وې. یو تکړه عالم او ویناوال ورڅخه جوړ شوی و. سید جمال الدین چې په ایران کې له څه مودې تېرېدو وروسته یو ځل بیا خپل هیواد ته راغی. محمد عظیم خان د کابل تخت نیولی و. سید جمال الدین چې څنګه کابل ته راورسېد، له افغاني مشرانو سره یې اړیکې پیدا کړې او د محمد عظیم خان د خاص مشاور په توګه وټاکل شو. خو په هیواد کې لا هماغسې د بې اتفاقه وروڼو ترمنځ شخړې روانې وې چې په پایله کې امیر شیر علي خان بیرته پر محمد عظیم خان بریالی شو او سید جمال الدین دا مهال تر یو څه فشار لاندې راغی. په دې توګه یې امیر شیر علي خان ته د یو لړ اصلاحاتو پروګرام وړاندې کړ او دی د کندهار او کویټې په لار د هند بمبۍ ته ولاړ. هلته زیات خلک ده ته راتلل او ده به ورسره په علمي او سیاسي مسایلو خبرې کولې. خو د برطانوي هند حکومت له هند نه د وتلو حکم ورته وکړ. نوموړي له دې ځایه مصر ته ورسېد. هلته د الازهر ځوانان پرې راټول شول او ترې ویې غوښتل چې د شهر الازهر کتاب ورته تدریس کړي. په دې ترتیب سید جمال الدین 9 کاله په الازهر پوهنتون کې د یو شمېر علومو په تدریس کې ونډه واخیسته.
خو وروسته د ځینو ویناو له امله له مصر څخه په وتلو اړ شو او له هغه ځایه ترکیه ته ورسېد. په ترکیه کې هرکلی وشو او په 6 میاشتو کې یې ترکي ژبه زده کړه او د آیا صوفي او سلطان احمد په مشهورو جوماتونو کې ویناوې وکړې. تر دې وروسته بیا مصر ته ولاړ او له هغه ځایه بیا هند ته راغی او د هند په ځینو مجلو کې سیاسي مقالې خپرې کړې، خو دا ځای هم ورباندې تنګ شو. اروپا ته یې مخه کړه. لومړی لندن او بیا پیرس ته ولاړ. دا د لندن په یوه خپرونه کې دوی مقالې په ځینو هیوادونو کې د انګلستان پر سیاست او په مصر کې د جګړې لاملونو په نومونو خپرې کړې. وروسته یې په پیرس کې د فرانسې لامنتوب فیلسوف ارنست رنان سره بحثونه نشر شول او همدا راز یې د فرانسې له نابغه لیکوال ویکتور هوګو سره هم لیده کته وشول. په همدغه وختونو کې د سید جمال الدین یو شاګرد محمد ابدا چې د مصر خورا پیاوړی ادیب او متفکر و پیرس ته راورسېد او له سید جمال الدین سره یو ځای د اروة الواثقی په نوم یو جریده راویستله. په دې جریده کې له انحرافي افکارو سره مبارزه او د مسلمانانو د یووالي لپاره تبلیغ کېده او همدا وخت د سید جمال الدین یو اثر تتمة البیان فی تاریخ الافغان هم له چاپه راووت. د اروة الواثقی جریده 18 ګڼې خپرې شوې. بالاخره سید جمال الدین له پیرس څخه هم یو ورځ ولاړ او په بحرین، ایران او تفلیس باندې وګرځېد، خو وروسته د روسیې زړه مسکو ته ورسېد او د مسکو رسنیو د ده د راتګ خبر نشر کړ. نوموړي دلته هم 3 کاله له خپلې مفکورې سره پاتې شو، خو له دې ځایه بیا د ژوند څپو په مخه کړ او المان، لندن، ایران او ځینې نورو ځایانو ورباندې وکتل، خو تر ټولو وروسته یې په ترکیه کې آرام وشو او د خپل ژوند په پاتې 50 کلونو کې په استنبول کې د سلطان عبدالحمید میلمه و. سید جمال الدین همدلته په 1890 میلادي کال د نامعلومو عواملو له امله مړ شو او د شیخ لر مزارلغي په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. په پای کې د افغانستان د حکومت د اقدام د موافقې له مخې د سید جمال الدین تابوت په 1944 میلادي کال افغانستان ته راوړل شو او په کابل پوهنتون کې ورباندې یو لوړ څلی جوړ شو.